to. په منزل باندې به د خپل ماشوم زه تربیت د ماشوم چې وړوکی وي د هغې تربیت یو طریقه ده. موږ له پکار دی چې خپل بچي خواته کښېنوو. کوم ترتیب دی چې هغه سړی اختیار کړي خپل ماشوم د تربیت لپاره؟ چې کله 7 کالو ته ورسېدو بیا بچي ته اډر به ورته بیا کوو چې زه بچي مانځه ته لاړ شه، زر زه سپارهواله مدرسې له لاړ شه، زر زه بچي ادا وکړه. د دیني معاملات چې څونه عبادت دي بیا به ورته امر کړو. که دا حدیث موږ وګورو د حدیث کې موږ ته د تربیت سټیپونه رسول الله صلی الله علیه وسلم جدا کړ. اوس مثال ډیر پلاران دي دغه یو ماشوم نه خطا وشي نو په ډک محفل کې ناستي خره فلانه یا داسې الفاظ سره خپل لازوی غټ محفل کې دغه خطا غته بګوت کول چې بچي ګوره دا کار دی وکړو سپي او فلانه دا کول پکار دي. که موږ د بچي سره دونه تیزواله د حد نه تجاوز وکړو نو دغه ماشوم د اول وخت نه زما استاد دشمن جوړ شو. صحابو چې د خپلو بچو تربیت کړي د هغې په داسې سختو الفاظو نه دی کړی. اول موږ له دا پکار نه دي چې موږ بچي ته په سختو الفاظو باندې څه وکړو، کور کې به هم د ماشوم ته اول په ګزار نه کړي. دغه فلانه کار وکړه هغه د محفل سره مناسب نه وي، هغه خطا او فلانه هغې طریقې سره پوهول پکار دي. د ماشوم ته 2-3 پیرې دا خبره کړي او بیا هم کوي نو بیا ګزار ورکولی شي. Don't forget to like and follow Rana Studio.